شیخ صاحب محترم یو کس قصدن روجه وخوړه په رمضان کې نو دې لپاره هم دا چې د شپې ته روجې او د حکم کرام دغه یو روجه په دې باندې د توبه وباسي. د قصدن روجه کې خو هیڅ شک نشته چې د انسان ډېر غټ مجرم دی او د الله د حکم ډېر غټ خلاف کړی دی، د الله د حکم ډېر بې حرمتي کړی ده. ځکه د الله حکم دی چې کتب علیکم الصیام، هغه حکم شاته غورځولی دی. خو بالفرض کې یو انسان خوراک او اسکاک وکړو نو د امام ابو حنیفه رحمه الله رایه دا ده چې څنګه کفاره په جماع کې وارده ده، دا خو د خوراک او اسکاک کفاره په هغې باندې قیاس ده. خو د محدثینو رایه دا ده چې په باب د کفاراتو کې قیاسات نه چلیږي، دا به د یوې روجې قضایي راوړي او نور داسې غټ جرم کړی دی، الله ته به په صدق توبه وباسي. په توبې باندې امید دی چې د ګناه الله معاف. Don't forget to like, share and subscribe. Ranna Studio Podcast.